سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړې. زه یم سردار ولی آریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمد زاین یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در کوم چې موږ څنګه کولی شو د چا د نمبر لارې هغه مکمل معلومات وکړو. ملګرو که چېرته موږ ته ناڅاپه یو نفر زنګ وهي یا نه موږ تنګوي یا نور څه مسله یې یو ټارګېټ نمبر یې غواړو د هغه مکمل معلومات وکړو چې دا له کوم ځای نه آنلاین شوی ده. همدارنګه د فیسبوک آی ډي کومه ده، همدارنګه څنګه کولی شو په واټساپ کې میسیج وکړو. یعنې ملګرو په مستقیم ډول موږ نه شو کولی چې د هغه ټول موقعیت معلوم کړو، خو زه چې کومه طریقه نن درته کومه که چېرې تاسو یو ناشنا نمبر زنګ وکړي هم غواړئ یو د ټارګېټ آی ډي معلومات بخښنه سره ټارګېټ نمبر معلومات وکړي، نو تاسو یې کولی شي د هغه فیسبوک اکاونټ پیدا کولی شي، همدارنګه د هغه واټساپ باندې ورته میسیج کولی شي، ډایرکټ کولی شي همغه ځای د مسنجر لارې زنګ ورته وکړئ، همدارنګه د ټلیګرام او د وایبر لارې تاسو کولی شي. یعنې لنډه پرېږده کوم که چېرې هغه نمبر کومې سوشل میډیا وي که هغه جوړې کړي د هغو ټول معلومات تاسې بیا کولی شي. چې دا څنګه کې دا ویډیو ستاسو لپاره راځي، دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل کوو. نو ملګرو دې طریقې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده، تاسو باید هغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. ملګرو زه به خپل موبایل نومړی راواخلم، زه به تاسو ته په دغه موبایل کې طریقه درته وښیم. ښه نو ملګرو دغه اپلیکیشن لینک مې ما تاسو ته په د یوټیوب ډسکرپشن کې اچولی، له هغه ځای نه به تاسو دغه اپلیکیشن په ډېر اساني سره را ډاونلوډ کولی شئ او استفاده هم ورڅخه کولی شئ. نو ملګرو زه لومړی خپل د موبایل سکرین ریکارډینګ چالان کړم، له هغې څخه وروسته تاسو ته باقیمانده طریقه درته وښیم. ښه نو ملګرو کله مو چې اپلیکیشن را خلاص کړو اپلیکیشن به اوپن کړو که نه، دلته لږ لوډینګ کېږي. ملګرو تاسو باید لومړی یو اکاونټ پکې جوړ کړئ. اکاونټ جوړول ډېر ساده طریقه ده، انشاءالله زه تاسو مکمله طریقه درته ښیم. نو کلته لیکلي ملګرو ګیټ سټارټډ، نو تاسو په همدغه ګیټ سټارټډ باندې یو کلیک واخئ. نو دلته ملګرو تاسو لیکلي پون نمبر جګ به تاسو خپل یو وایلټ نمبر ولیکئ، یعنې خپل نمبر چې کوم د شماره موبایل کې موجود همغه ته به تاسو یو ویریفیکیشن کوډ راځي، نو تاسو به هغه کوډ دلته پکې لیکئ. زه به هم خپل نمبر د 10 عددي نمبر دغه ځای کې پکې ولیکم. هغې څخه وروسته ملګرو تاسو لیکلي کنیکټ، نو په دغه کنیکټ باندې به یو کلیک واخئ. نو له پلیس ویټ کېږي ملګرو ته لیکلي، نو یو شی لږ لوډینګ کوي. دلته زموږ سیم کارت یو د ویریفیکیشن میسج راکوي، هغه په اتومات ډول بیا څنګه کې کنفرم کېږي، هم موږ ته مخکې ځو. دلته ملګرو موږ ته کوډ راځي، زه لږ ورته ویټ کېږم. دا ګوره ملګرو زموږ کوډ څنګه شو ویریفای شو. نو په دغه ځای کې ملګرو چې ګیټ پټ په فاصله موږ کولی شو دغه ځای کې خپل عکس ورته انتخاب. ګوره موږ ما یار مخکې دې کې اکاونټ جوړ کړی، له دې خاطره ته یار ما ته پروفایل عکس ښکاره کړه. که چېرې تاسو اکاونټ نه یې په جوړ تاسو پروفایل هغه کوي. دلته لیکلي ملګرو ډس از می، نو په دغه ډس از می باندې یو کلیک اخلو. نو کله مو چې ډس از می ووهلو نو ګوره زموږ اکاونټ پکې جوړېږي. نو دلته ملګرو موږ ته لږ څه لوډینګ کوي، په دغه ځای کې موږ ته موبایل مکمل ډیټیل اخلي، یعنې کوم نمبرونه چې موږ په موبایل کې سیف یا هغه ټول ملګرو دلته موږ ته راخي. اوس ملګرو تاسو کولی شئ څومره نمبر یې کنټیکټ سوي یا هغه ټولې په دغه ځای کې ملګرو تاسو ته راخلي. نو کله چې نمبرونه ته راوستل ملګرو په سرچ کې زه لیکم یو نمبر لیکم، صحیح ده هغه لیکم. دا ورور نمبر ګور ما ولیکه، دا ما ته راواخیستل. ګور دلته ملګرو موږ کله چې هغه باندې کلیک وکړو که نه، زه دلته په سرچ کې لیکم ملګرو ته ګورئ ښه. ګوره ملګرو کله چې ما دغه نمبر ځان سره سیو ورته وګوره، کله چې په دې باندې ما کلیک وکړو د هغه عکس ما ته راواړو که نه ملګرو. کله چې په دغه ملګرو کله چې په دغه لاندې ژبه باندې ملګرو تاسو یو کلیک واخئ، ته کولی چې موږ ته ډایرکټ په واټساپ کې میسیج وکړو. کله چې په دغه ژبه باندې کلیک وکړو ملګرو ډایرکټ څنګه هغه ته واټساپ کې میسیج کېږي. که چېرې له فیسبوک باندې کلیک وکړو نو د فیسبوک اکاونټ موږ ته راخلاصېږي. ورته وګورم کله چې موږ فیسبوک باندې کلیک وکړو ډایرکټ ولاړ شو ملګرو د هغه اکاونټ. خو له بده مرغه ملګرو ته موږ ته سکرین ریکارډینګ اجازه نه ده، کله ته موږ ته صفحات تور راکوي ملګرو. خو که چېرې تاسو دا کار وکړئ نو خامخا تاسو 100% وایم تاسو ته کار کوي. موږ شاته که چېرته چې ملګرو بیک شاته راو دلته کولی شئ ملګرو د چې کې وایبر لارې هم میسج ورته کوئ، کولی شئ SMS لارې هم میسج ورته کوئ، کولی شئ ملګرو دغه د ویډیو کال هم ورته کولی شئ، وایبر لارې هم میسج ورته کوئ، او کولی شئ مسنجر لارې هم میسج ورته وکړئ، او کولی شئ ملګرو د ټلیګرام لارې هم میسج ورته وکړئ. نو په همدغه طریقه کولی شئ مونږ چا د نمبر لارې د هغه مکمل ډیټیل معلوم کوم. خو ملګرو چېرې اوس په تاسو دلته ذهن کې یو پوښتنه راځي دا فیسبوک معلوم کو خو دا ولې کار ونه کړي، یعنې د هغه آی ډي ولې راوانخیستله.
کوم نفر چې ما هغه آی ډي راخیستله ملګرو هغه ګارډ آپشن لګولی د هغه سکرین څخه څنګه بکنې سره پروفایل څخه ویډیو نه کېدله دې خاطر هغه ماته روانخیستل تاسو دغه اپلیکیشن نه ډاونلوډ کړئ استفاده کوو ورڅخه وکړه که چیرې کار ونه کړه بیا په دغه ویډیو باندې ریپورټ کړئ انشاءالله 100% به دا طریقه تاسو ته کار کوي ملګرو دې طریقې کار کولو دوه شرطونه زه تاسو ته ښیم لومړی به ملګرو که چېرې تاسو سره دغه نفر په نمبر څوک زنګ درته وي دا باید تاسو باید په کانټیکټ کې سي وي یعنې په موبایل کې چې کوم ذخیرګاه دی نمبر هغه ځای کې باید هغه نمبر سره ثبت وي او دوهمه خبر دا ده که چېرې په دغه نمبر باندې د نفر اکاونټونه جوړ کړي بیا تاسو کولی شئ پیدا کړئ چې خو نه کړي چې په دې نمبر باندې فیسبوک اکاونټ واتساپ یې نه جوړ کړ تاسو ته پیدا کړئ چېرې په هغه نمبر باندې واتساپ فیسبوک هر شی پیدا جوړ کړي نو هغه ټول تاسو ته راړئ نو دا خبر ته مو پام هیله چې دا معلوماتي ویډیو مو خصوصي یو شی مو ته زده کړي چې تر بیا پر چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل ته تاسو کومه لوی بخښونکي خدای مو سپارم هر چیرې چې یاستئ ښه ده او آباد اوسېږئ